حضرت فاطمه چې مشهوره ده په معصومه باندې د امام موسی بن جعفر علیه السلام لور ده. امام موسی کاظم علیه السلام لور ده او د حضرت امام رضا علیه السلام څخه په خراسان کې او په مشهد مقدس کې د هغه حرم شریف ده د هغه خور بیبي ده. جی او په قوم کې هغه دفن ده چې قوم ته ویلی شوی دی قوم اوشو آل محمد. څه مطلب شو اوشو آل محمد؟ د آل محمد یعنی د اهل بیت علیهم السلام دغه یو لکه څرنګه پرندگان جی یو ځای ته راټولیږي هغه مرکز وي همدې شانته د آل محمد دغه مرکز دی. او بیبي سلام الله علیها چې کوم فضائل دي د هغه کوم مناقب دي هغه ډیر مشهور دي. جی او د هغه بیبي کوم زیارتنامه ده هغه زیارتنامه نه هم د هغه عظمت د هغه مقام او د هغه فضائل ښکاره کیږي. جی او د بیبي سلام الله علیها چې نمونه یو نوم کریمه اهل بیت ده. جی یعنی په اهل بیتو کې هغه بیبي چې کریمه ده. جی کرم دي ته ویل شي چې جود نه او سخاوت نه پورته وي. حاجی جود او سخاوت یعنی هغه بخښنه او بخشش چې ورته هغه نه هم پورته هغه نه بروي. هغه نه بروي. او کریم هغه څوک دی چې دینه بغیر ستونه یو شی وغواړي سوال ورنه وکي هغه نه بغیر تا ته یو شی درکي. جی او ډیرو او کریم هغه کس دی چې د خلکو غلطیونه درگذر کیږي. یعنی هغوی نه سترګې پټوي. سبحان الله. د بیبي کریمه اهل بیت دی. اهل بیت سلام الله علیهم په کور کې دا یوه کریمه بیبي ده. او بیبي سلام الله علیها په کم یو عظیم مقام د هغه د پاره چې خلکو تجربه کړی دی هغه دغه دی چې بیبي سلام الله علیها ذریعه سره کچره ته توسل وکي یعنی یو حاجت خدای نه وغواړي نو د هغه حاجت پوره کیدله دغه مجربه ده. یعنی تجربه شوی دی چې بیبي خدای سره دمره عظمت لري خدای سره دمره مقام لري چې که بیبي ته د که بیبي په نوم باندې د خدای ته قسم ورکړلو او په منځ کې د بیبي واسطه وګرځوله نو الله باندې دمره هغه قدر و عزت لري چې هغه حاجت د انسان پوره کیږي. سبحان الله. او هغه ستونزه هغه مشکل د انسان برطرف کیږي. دا یو مجرب شی دی چې کله نه بیبي سلام الله علیها په قوم کې ده د ټولې سیمې ته بلکې که سیمې ته نه بلکې د کم ځای کې چې بیبي دفن دی د کم ښار او کم علاقه د سیمه دی دې نه پورته د بیبي کم عظمت نور دی هغه خور شوی دی او رسیدلی دی او د بیبي برکات ټولې نړۍ ته رسیدلی دی. یعنی صرف او صرف د دې سیمې د علاقې کې نه بلکې ټولې نړۍ ته د بیبي برکات رسیدلی دي. او دغه هم نه دی چې کته مثال په طور باندې قوم المقدسه ته راشي او بیبي نه حاجت وغواړي صرف همدې ځای کې بیبي سره توسل سره د انسان حاجتونه پوره کیږي نه بلکې د دنیا په کمې سیمې کې حقیقتا عارف زړه سره ځکه چې په ځینو روایاتو کې اهل بیت سلام الله علیهم په زیاراتو لپاره راغلي دي چې عارفان بحقهم د هغوی کم حقوق دي د هغوی کم عظمت دی د هغوی کم مقام دی د هغه پیژنګولي سره چې کته زیارت وکې نو ستا زیارت قبلیږي او کچره
د عرفان سره د معرفت او پیژنګلي سره ته یو حاجت وغواړې ستا هغه حاجت پوره کېږي. دا دې سره مخصوص نه دی چې ته قوم ته راشې. یقینا د بیبي زیارت یو عظمت لري، ثوابونه لري، او د بیبي زیارت ته تلل خپله یو مقام دی. خو بیبي دومره عظمت لري چې ته په د کم ځای کې وې که بیبي سره د توسل وکړلو الله د تا حاجت پوره کوي. او حاجت دین علاوه ځنه کسان د اهل بیت سلام الله علیهم پیژن معرفت دې ته منحصر کړی دی، مخصوصي کړی دی چې مونږ حاجت راکړي، زما مشکل حل کړي. دا یوه ډېره ورکوټې خبره دی هغوی نسبت باندې، بل یعنی مونږ د هغوی مقام دې ته راټیټ کړی دی چې نه کو چې بس زما په حاجت به پوره کړي. دا خو ډېر ورکوټې شی دی هغوی لپاره. هغوی چې کوم الله سره عظمت لري دې نه پورته خبرې دي. د هغوی برکت نه زمونږ دینه بغیر چې مونږ ورنه څه وغواړو، هغوی برکت له وجې نه مونږ ډېر شونه مونږ ته میلاویږي او زمونږ ستونزې حل کېږي. او مونږ ورته صرف او صرف دغه نه دی چې که څه د چا نه وغوښتل او حاجت د پوره شولو نه هغه عظمت لري وګرنه عظمت نه لري. دا خبره نه دی، دې نه هم پورته دی. د هغوی عظمت الله په نږدې دی.